د ځوانان په خصوصي توګه تعلیم یافته ځوانان مشران چې دا د خپل قوم باندې د شوي ظلم په خلاف باندې اواز اوچتوي. مختصر خبره کوم چې مولانا صاحب یوه تفصیلي خبره وکړه او ټوله جایزه یې پیش کړه چې د موږ وطن د تیرو شلو کلو نه د کم ظلم شکار دی، کم ظلمونه د موږ سره وشول او د څومره مظلومیت موږ ښکار شوي یو. زه تاسو ته صرف دا خبره په ګوته کوم چې د بدقسمتۍ نه وختي مو ورته خبره وکړه چې په داسې ریاست کې استوګنه کوو چې چېرته د انصاف وجود نشته، چېرته موږ ته انصاف نه میلاویږي، چېرته د بدقسمتۍ نه د همیشه پوره د موږ وینه تلیږي. زه دغې نکتې ته تاسو توجه ګرځوم چې په ټوله دنیا کې د ټولو ملکونو ریاستونو د پیداوار د ځمکې د ګټلو د پیسو د ګټلو خپل ظاهر خپل وسیلې وي. عرب په تیلو ګټو کوي، یورپ کې انډسټري و، د بدقسمتۍ نه موږ ملک څه کوي، د موږ ملک پیسې د موږ په وینه ګټي، د موږ په قبایلو کې د جنګونو په نتیجه کې ملک ته ډالر ځي او د خصوصي توګه د قبایلو د خاوره دا د فوټبال یو ګراوند دی، دا یو تجربه ګالو د فوټبال ګراوند دی. کله په فوټبال ګراوند کې بال د ګراوند په یوه ګوټ کې وي، کله په بل مرکز کې وي، کله په بل ګوټ کې وي. قبایلو خاوره یې د بدقسمتۍ نه د جنګ زوی ځکه ګرځولی دی چې دا ملک په ډالر ګټي، دا فوج په خپل ذخایر او وسایل جوتوي. تاسو یایو چې د شرع نه په کورم کې دا زوی دی زمانم چې د ایران نه اسلحه اخلي په مختلفو رسونو د موږ په قبایلو کې په خصوصي توګه په کورمه کې استعمالیږي. خو بنیادي وجود دا دی چې کله په قبایلو کې په یوه ضلع کې اپریشن سټارټ شي، یوه ایجنسي یې په لپیټ کې راخلي، ولته چې خلک اوچت شي د ظلم په خلاف اواز اوچت کړي. بلې ضلعې ته دا د جنګ د کاروبار د ډالرو کاروبار یوړل شي. په خیبر کې جنګ ګرم کړو، موږ احتجاج وکړو، موږ خلک راوښکل د فوج د ظلم په خلاف باندې. موږ خبر شو چې هغه وسلوال چې دو خپل خلک دي چې چاته یې دهشتګرد نومه ورکړی یې، چاته یې ټرورسټ نومه ورکړی یې، چاته یې طالب نومه ورکړی یې، خلک اوچت شول، کورم ته لاړل. وجه یې دا وه چې خیبر خو په وینو سور کړو، اوس نور ګټل غواړي. په کورم کې یې دا اډه ولګوله، د ایران نه اسلحه اخلي، د چاینا نه یې اخلي، د امریکا نه یې اخلي، د شرع نه ایران هم دو، چاینا هم دو، امریکا هم دو. په کورم کې جنګ دی، په خیبر کې جنګ دی. خو زه ښکاره خبره کوم چې اپریشن د بګن نه پکار، اپریشن د جیچکیو پکار دی، اپریشن د بلایسار پکار دی. په جیچکیو کې په دغه څوک خفه کېږي، سل ځله یې خفه شي. په پاکستان کې د شرع نه جیچکیو دی، هغه مرکز چې چېرته جنرالان کېني، چېرته د قبایلو د وینې تلېدو فیصله کېږي، چېرته د اسلحې د اخیستو فیصله کېږي. بیا یې ته بګن هم ګوري، بیا یې ته تیرو هم ګوري، بیا یې ته بجاون هم ګوري. په بګن ښار کې چې ډېر ابودي دو، د سني ابودي دو، همیشه سني د ظلم شکار شوی دی. زه بیا دا خبره کوم چې په بګن کې پوره خلک دي، په دغو کې د بازار ړنګ کړو، کورونه دې ړنګ کړل، جوماتونه دې ړنګ کړل. تپوس وکړه، پوښتنه وکړه، انکوایري کېنوه چې دغه اپریشن دغو کورونو د بازارونو د سولو په شا باندې چا لوستی. دا لوسونه ډایرکټ جیچکیو ته راسي. په منځ کې ورته که طالب کردار ادا کوي، په منځ کې ورته که ترهګر کردار ادا کوي. دا ټول د موږ د جرنیلانو د ډالرو ګیم دی، خو که وینه تلیږي صرف د پښتون تلیږي. مولانا صاحب ذکر وکړو چې 15 شهیدان وشول، 10 شهیدان وشول، بچي هم مړه کړل. عجیبه کور دی په دومره جدید دنیا کې، په 21مه صدۍ کې، د میډیا په دغه دور کې د ما په سوونو بچي مړه کېږي. دا پښتنه نشته چې ظلم نه شي. هغې ورځې ارمان کوم چې یو څو جرنیلان په دغه ملک کې په یوه واقعه کې د منځه راشي، بیا به پته ولګي دغه میډیا ته چې جرنل مړ شو، دا څنګه کوریج ورکوي. افسوس دا دی چې د پښتون وینه دومره کمزوري ده، دومره ارزانه ده چې نه میډیا کوریج ورکوي، نه ریاست غم کوي. خلک په حکومت باندې ټاکنې کوي چې حکومت د موږ کمزوری دی، حکومت هم یرغمال دی، پولیس هم یرغمال دي، عدالت هم نیولی دی، قومیت هم
ملکان یم نیولي دي دا ټول د موږ فوجي ادارو ISI MI نور انټيليجنس ادارو چې دا ادارې نه دي دا د کروبار اډې دي دا سمګلران هم دي دا دهشتګرد هم دي او دا د وسلې بزنس هم کوي د مو د پښتنو خوره یې په ور کې ککړه کړي ورو کدا خبرې څوک په شک نظر وته ګوري که څوک په غلط نظر وته ګوري زه ګارانټي درکوم چې وخت په ثابتوي چې دا قوم روچتېږي چې ملک دغه دهشتګردو ادارو نه خلاص کی دا به بګنم پرامن وي دا به تیران پرامن وي موږ د سره په هر محاذ باندې ولاړ یو د ظلم شکار یو مظلومان یو او ظلم په خلاف باندې اواز اوچتول دا زم جهاد دی که جهاد څوک کول غواړي زه چې په پښتنو کې اوس بهترینه موقع ده د بګن د اپریشن په خلاف موږ اواز اوچتوو زه بیا دا خبره کوم بار بار یې کوم چې اپریشن د بګن نه په کور اپریشن دلته برای سور دی د موسی په 100 میټر کې دغه اپریشن وکړه ملک په سوپاشي ان شاء الله د شدګردو په سوپاشي الله رب العزت هم خیر او آباد را ډیره مننه ډیره مننه خانوالي صاحب زه اوس روح الله مولوي صاحب ته خواست کوم چې د ټایم هم خیال وساتي او د خپلو خیالاتو اظهار هم وکړي د ټایم شارټیج ده دینه بعد ملګري ځای ما یو وخت به کوو انشاءالله ځای ما بیا روح الله مولوي صاحب